کال 2002 قبل مسیح کې چې زیاتره مورخین د حضرت ابراهیم علیه السلام زمانه یادوي، له مرکزی ایشیا څخه ځینې قبایل د آمو سیند دې خواته راوخوځېدل. په دغه دور کې له آمو څخه تر مدورا یعنی مدراس پورې د هندومت منونکي هندوان میشته وه. په کال 1000 قبل مسیح کې په بلخ کې یوه لویه آتشکده وه. خلکو به د اور عبادت کولو. په دې مذهب کې چې به هر څوک داخل سو یعنی اور پرست بسو، نو هغه ته به آریا ویل. په دې اور پرستانو کې یو سړی پیدا سو چې د زرتشت یا زرتشت په نامه یادېدو او د وحدانیت تبلیغ یې کوه. په ده باندې د ایران باچا ګوروش ایمان راوړ او له دې سره د ده رعایا هم د زرتشت مذهب ومانه. ګوروش چې په زرتشت ایمان راوړ، نو په خپل ځان یې د آریا مهر لقب کښېښود، یعنی د آریایانو نمر. دغه باچا یونانیانو د سایرس په نامه، ایرانیانو د خسرو په نامه او عربو د خورس په نامه یاد کړی دی، او ځینو د سلطان سکندر په نامه. د چې د زرتشت مذهب قبول کړ، نو دغه مذهب ډیره ترقی وکړه او مرکزی ایشیا او جنوبي ایشیا کې اثرات تر لري لري ورسېدل. ځینې مورخین وایي چې د آمو په هغه غاړه میشتو قبایلو کې تر ټولو د مخه وردګو په د ایمان راوړ او هني چې د پښتنو بله قبیله وه د دوی خلاف راوپاڅېدل او دوی د آمو دې غاړې ته راواړول. الغرض دا دین د ایران څخه خواوشا علاقو ته وخورېده او په دغه دور یعنی 600 قبل مسیح کې چې بلوچ قبایل د ایران له جنوبي منطقو بلوچستان ته راغلل، نو تر 300 کاله د مخه کرد او کاسیان د بلوچستان جنوبي سیمو ته راغلي وو. د تاریخ ایران مشهور مورخ حسن پرانیا وایي چې په 1000 قبل مسیح کې د کاسی قبایلو په نامه دلته په ایران کې یو قوم موجود وو. ولی له هغه وروسته یې پته نه لګي چې دوی چرته لاړل. په اصل کې دوی له ایرانیانو سره نابلده وو، یو د بل په ژبه نه پوهېدل. بل دا چې دوی د فلسطین لخوا راغلي وو، چېرته چې دوی تقریبا 100 کاله تیر کړي وو او بیا هغوی راوشړل، نو دوی ایران ته راغلل. دلته یې هم ګزاره ونه سوه او د سمندر په غاړه د بلوچستان خواته راغلل. د کاسیانو دا دستور وو چې هر ځای ته تلل هلته ډیره موده میشته کېدل، نو هغه ځای به په خپل نامه کولو. لکه په عراق کې چې دوی د خپل اقتدار یعنی 1101 قبل مسیح نه بیا تر 803 قبل مسیح پورې په دې دوران کې په یوه غره باندې کوه کاسیان نوم کېښود، او په فلسطین کې یوه حاضره هم په خپل نامه پرېښوده. دوی چې بلوچستان ته راغلل، نو د دره ارباب او دره کند په نمونه یې اوس هم د بلوچستان په نقشه کې کتلی سئ. د جلوان او کیرتر په غرونو کې هم د دوی نقشې نشانې سته. له کاسیانو سره په دې سفر کې کرد هم ملګري وو، ځکه چې دوی په بابل باندې په شریکه حکومت کړی وو او په شریکه راوتلي وو. په دې وجه د کاسیانو قبیله په کوټه کې میشته سوه چې هغه وخت ډیره ښکلې علاقه وه، او کرد د رای بولان او دې ته څرمه علاقو کې آباد سول. په دغه زمانه کې مری او کاکړ بلوچستان ته راغلي وو او په اوسنیو علاقو کې میشته وو. لکه څرنګه چې د کاسیانو او کردانو له یو بل سره قرابت او کړه وړه ورته دي، دغه راز د کاکړ او مری قبیلو ترمنځ ثقافتي قرابت موجود وو او فرق یې نه کېده. مثلا کاکړ او مریانو د سر او ژیرې ویښته نه پرې کول، او د دواړو قبیلو د نارینه‌و جامې ژیرې او اوږدې اودلې کمڅۍ به یې مخ ته په سینه پرتې وې. کړه وړه یې هم یو شان وو، البته په ژبه کې یې فرق وو. دا فرق کله پیدا سو د دې پته لا نه ده لګېدلې. البته کاسیان چې کوټې ته راغله، نو دغه وخت کاکړ د کوټې په شمال کې له کوچلاغ څخه تر سنبازۍ پورې چې له وزیرستان پکتیا سره لګیږي استوګن وو، او دې خواته
په شمال کې له پکتیا، پکتیکا او کندهار سره اړخ لګېدلی دی. په مغرب کې بروهي قبایل آبادو، یعنی د چاغي په ضلع کې چې د ایران تر زاهدان پورې غځېدلی و. له تاریخي اعتباره هغه بلوڅ چې له کوټې او د جنوب او مغرب خواته استوګن و په 600 قبل مسیح کې راغلي دي. د ایران نامتو مورخ سعید نفیسی وایي چې په هغه دور کې په بلوچستان کې چادرنشین اوسېدل، یعنی په جونګړو کې استوګن و. هغوی ته دوی لوړي وایي. خان قلات میر احمد یار خان په خپل کتاب مختصر تاریخ قوم بلوچ و خوانین بلوچ کې لیکي چې بلوچ د حلب یعنی شام څخه بلوچستان ته راغلی دی او بروهیان چې د نوشیروان په دور کې په کوه البرز ایران کې میشته و، نوشیروان را وشړل او اوسنی بلوچستان ته راغلل. زموږ موضوع نه د بلوچستانو تاریخ دی او نه د پښتنو، بلکې زموږ موضوع د بلوچ پښتون تعلق دی. نو ځکه مو د دوی د مشترک تاریخ په حواله دا څو کرښې ولیکلې. مراد دا دی چې بلوچ او پښتون له تیرو تقریبا 4000 کلونو یو د بل سره د ورونو په شان اوسېدلی دي او د بلوچستانو نومیالی خان ارواښاد خان میر نصیر خان نوري له ارواښاد احمد شاه ابدالي بابا سره نه یوازې دا چې ډیر ښه روابط درلود، بلکې له مرهټو سره په کال 1961 کې د پانیپت په مشهور جنگ کې میر نصیر خان نوري له 25,000 بلوچ لشکر سره د احمد شاه ابدالي ملګري کړې وه او د مرهټو طاقت یې ختم کړی و. تر دې تقریبا یو کال د مخه یعنی 1960 کې د مشهد په جنگ کې میر نصیر خان نوري له افغان فوج سره اوژه په اوژه د ایران له لوی فوج سره په داسې میړانه وجنګېدل چې له بري حاصلولو وروسته احمد شاه ابدالي دومره جذباتي سو چې میر نصیر خان یې په غیږ کې کلک ونیو او د برادر وفادار لقب یې ورکړ. مطلب دا دی چې بلوچ له زرګونو کلونو څخه له پښتنو سره د ورور په شان په غم او شادۍ کې شریک راغلی دی، ځکه چې په بلوچستانو کې هم ډیر پښتانه داسې ګډ سوي دي چې اوس یې یا خو فرق نشکاري یا بیخي پکښې ورک دي. خان اعظم ریاست کلات نه یوازې له پښتنو سره قومي تړون لري، بلکې خانداني تړون هم لري. په موجوده دور کې افغانستان چې هر څومره غیر جانبدار سي، د بلوچ په معامله کې په هیڅ صورت بیطرفه نشي پاتې کېدی. د بلوچ او پښتون تړون نه یوازې سیاسي او جغرافیایي دی، بلکې تاریخي او نسلي تړون هم لري. مثلا په بلوچستان کې مینګل، زرکزي، بروزي، ستانکزي، ریساني، احمدزي، سربیره، د سوي جتک ټول نسلان پښتانه دي، خو له زرګونو کلونو یو ځای اوسېدو په وجه بلوچستان سوي دي. اوس هم چې په دوی زور زیاتی راشي نو دوی افغانانو له ورځي پناه هم افغانستان کې اخلي او مرسته هم له افغانستان غواړي. ځکه نو په دې کې هیڅ شک و شبهه نشته چې د پښتنو او بلوچستانو بیلتون نشي کېدی، بلکې د دوی اتحاد او ورورولي به نور هم حالات په خپله سره ټینګ کړي، ولې چې د دوی ظاهري معنوي مفادات ټول مشترک دي. لنډه دا چې په 1500 قبل مسیح کې همدلته پښتانه او بلوچ یو ځای وسېدل او دغه علاقې چې نن د بلوچستان په نامه یادېږي او په جنوب کې تر تاوده سمندر رسېدلي دي، د چا تر اثر و نفوذ او تسلط لاندې نه وي. د قبایلو په شکل کې د خپلو روایاتو مطابق آزاد ژوند تیرولو، خصوصا د هندوستان، خو دلته هیڅ اثر و نفوذ نه و، بلکې بلوچستان د ایرانی شهنشاهیت او هندوستان ترمنځ یو قدرتي بفر سټیټ و، لکه هندوستان او روس، او لکه د هندوستان او د روس ترمنځ چې افغانستان آزاد بفر سټیټ بلل کېده. البته افغانانو یعنی پښتنو او بلوچانو ترمنځ فرق دا و چې افغانانو په ټول هندوستان تقریبا 300 کاله حکومت کړی و، کله چې بلوچانو ته داسې موقع په لاس نه و ورغلی. البته له احمد شاه بابا سره میر نصیر خان له خپل لشکر سره ملګرتیا ضرور کړې وه. په دې کتاب کې به تاسو د هغه دستاویزونو په ذریعه دا هم وګورئ چې د پاکستان بانی
محمد علي جناح په خپله دا خبره کړې وه چې د انګریزان اقتدار چاته نه منتقل کوي بلکې هندوستان په خپل پخوانی حالت پرېږدي. بیا د هر ریاست او صوبې خوښه ده چې ځان ته اوسېدل خوښوي کله چا سره الحاق کوي. خو دلته چې کوم مطلب څرګندول دی هغه دا دی چې صوبه سرحد په دې مجبوره کړی سو چې خامخا به هندوستان یا په پاکستان کې شاملیږي. د افغانستان بیخي ذکر نه و. حال دا چې افغانستان د خپلو علاقو غوښتنه کړې وه او په صوبه سرحد کې د ډاکټر خان صاحب حکومت قایم و او خپله 15 کاله موده هم نه وه پوره کړې. هلته د بلوچستان په باره کې خصوصا ریاست قلات ته دا حق هم ورکړ سوی و چې که هغه په هندوستان او پاکستان کې نه شاملیږي خان ځان له د آزاد ملک په حیثیت اوسېدل غواړي او که په افغانستان کې شمولیت کوي هیڅوک حق نه لري چې منع یې کړي. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې پښتانه خو له خپل بیل سوي ورور سره د ګډون کولو اجازه نه لري او بلوڅ ته بیا دا اجازه ورکول کیږي چې له پښتانه سره په افغانستان کې الحاق وکړي. پاته سوه دا خبره چې اوسنی حالات څه دی، نتیجه به یې څه وي. نو دا باید موږ خپل نوي نسل ته پرېږدو کوم چې نه خرڅېږي نه ویریږي. په درناوي د دې کتاب مؤلف پېښور شاه.